یاره چې رښتیا خبرې که نه اختر هم راغی د غاښونه به تیار ورته تېره کړو او اختر خو راغی نو او غوښه نشته او زه به چېرته خو چې ځما څنګه یې سندرې شروع کړي دي خیر شه لاله که رښتیا خبرې لکه چې کشت دې راوتې نه مړه کشت کمه شو نو چېرته وي چا خیرات در کو نه نو دا میاشت د خیرات ده او که د غټ اختر ده خیرات کم دی نه لاره کې دې بیا موتي که نه مړه نو چېرته وي اخر دا لاله راکړي وایي تا و عمران دواړه لاړ شي منډۍ ته او غټ اختر دی د قربانۍ دپاره کم څاروی راولی نو د هغې پیسې دي ښه زه در سره ځم خو په یو شرط څه شی دا پیسې به ما ته راکړي او زه به یې جیب کې واچوم ته وړوکی شی نه چا جیب کې اچولی او ځان سره یې وړي نه مشر او کشر ادب درکې نشته چې داسې خبرې څوک کوي خبره د مشر نه ده خبره د ورکوټي ده بس صحیح ده دا واله پیسې یو زرګون دې ورک شوی و که نه نو بس بیا دې خیر نشته اپاس غره نه دې راغورځوم نه ورکېږي نه ورکېږي ځه چې ځو ځه چې ځو لاله ځه نه نو ته به داسې ځې ما سره منډۍ ته ولې دا جب که درنه غلان داسې غوڅ کړي او بیا پرتوکي ورکه پرتوکي ورکه خبرې پرتوکي به یې ورکو ورکه بس اوس صحیح شو ځه چې ځو ډېر خسته شنه پټي دي نه غوا به راوړو نه او ټول به خوري نه هسې چې رښتیا خبرې اواز کې دې سور شته ښه مننه فرمان کسکر دې ځان نه جوړ کړی دی نو وال چې شته کې راځه زر کوم ناوخته دی بیا به لا وچي السلام علیکم یا لکه پاژواکه ستاسو هم کور دلته راغلی دی او که نه دا دې وپېژنه نه ولاکه مې پېژندلی دا څوک دی مړه ګیرې پرېښې ده پاژواک دی که نه موږ سره چې په مېلې کې اوسېده ښه دا جوړ تا کړه ولا بدل شوی ګیره دې راپرېښې را سپین شوی مې که نه دا لږ څوک دی دا فیاض نومیږي دا مې ترور زوی دی ترور زوی دی دی ښه ډېر ښه چېرته روان یې اوسه یاره خدای شته که نه ځو منډۍ ته چې د قربانۍ دپاره یو څاروی واخلو ښه نو زه خو خبر شویم وایي تا خو ډېر غټ پټ ښایسته څاروی اخیستی دی هغه دې څه کړه مړ شو نه خدای دې نه کړي مړ شو زموږ په څنګ کې یو ګاونډي دی زما څاروی چې و ډېر زیات یې خوښ شو ما ته یې وویل چې د قربانۍ دپاره همدغه زه اخلم خبرې په 50,000 روپۍ مې اخیستې و ما ورته په 50,000 روپۍ مې اخیستې او نو هغې 2,000 روپۍ ګټه به درکړم ایسته یې نه واخیسته ښه په 50 دې خرڅ کړه او که نه سړیا 58 نه ماړه دا ظلم مه کوه ظالمه دا قرباني د څه دپاره خلک کوي ستا خو ټکی ثواب هم نه کېږي د قربانۍ شی څوک نه خرڅوي دا پیسې حرامې دي ګټه پرې مه کوه او تا خو ګیره هم پرېښي ته خو کاري مې او داسې کارونه کوې ګټه مې کړې ده که نه پرېږده مړه ګټه ځه الله ته به څه جواب ورکوې ځه ورځه دا کارونه مه کوه دا داسې خلک دي ماړه یا لکه عمرانه دا پاژواک نه دا ګورې ډېر دوپه سړی دی د ده نه ځان ساته داسې مسلمانان دي د قربانۍ دپاره چې کوم څاروی څوک والي که نه نو هغه چې هر څومره ګټه کوي څوک یې په ګټه نه خرڅوي هغه پیسې حرامې دي خو دا مسلمانان دي داسې کوي د ده سړي نه به ځان ساتي ګورې لالا بېغمه اوسېږه هر چا ته به دوکه ورشي ما ته دوکه نشي راکولی او که نه داسې ډېره هوښیاره مرغۍ راغلې هوښیاره مرغۍ اول ګیرېږي نه او شي که نه بیا د دواړو خپونه ګیرېږي لالا بېغمه اوسه
اخر رور د چای مرور ته هیڅ فکر مه کوه او که نه ځه راځه چې ځو هلکه عمرانه دا څنګه دی ښه دی دونه یې مه وه کاکا به اوس خفه شي نو کاته مې که نه نو داسې ګوري کاکا دا ریټ یې څه دی دا 15,000 15,000 مړه کاکا والله ته ناجایزه کې بس نه یلو هغه لکې ولاړ دی که نه هماغه نه یلو هماغه نه یلو صحیح ځه ولې څه چلو شو زړه حمله در باندې راغله نه تږی یم نو تا خو اوبه څکلي نه دي که نه د ماشومانو غوندې دي ټولې په ځان توی کړي دي دا اوبه نه دي دا خولې دي مړه ګرمي ده اوسو خولي دي بس داسې وکړه که نه دې خوا لاړ شه او کوم کولر نه وڅکه بیا راځه ښه نو یو 10 روپۍ خو راکړه چې اوبه په وڅکمه اوبه بوتل والاس کې داسې زمال ته بانک دی لاړ شه او چېرته ترموز نه وڅکه او دوا ورته وکړه او راځه نوال ولې کې مشر او کشر پېژنه مشر او کشر راځه بیا ورک نه شي السلام علیکم استاد اخی جوړي تکړه تازه دا څنګه دی یاره دا په پیسو دي څنګه دي نه په پیسو خو مالم پته ده چې په پیسو دي ریټ یې څه دی داسې ښه غوندې پکې وګوره راته که نه کنه کمې اورې اخلي دا وګوره داسې وګوره نه اخوا یې مه وړه که نه اوس به لاندې ولېږي بیا به په مونږ باندې تاوان یې نزي چل وګوره دا څنګه دی ریټ یې څه دی دا 15,000 روپۍ څه 15 ماړه 15 څه کې ظالمه به داسې وکړه چې یو 8,000 روپۍ به درکړم 8,000 روپۍ دغه نه کېږي چرګه نه کېږي 8,000 روپۍ به درکړم چېرته یې وړې ماړه استاده د کور نه په لانجه راغلی سم جنګ کې خو دې کې څه دي سونه دې پکې لګولې سونه پکې نه ده اوري دي ته لږ بیه که په 100 روپۍ دي په 100 روپۍ دي خو بیه مې که ښځه به زه ډېر چېړ مه کوم 9,000 روپۍ به نه یې در باندې خرڅوم 9,000 روپۍ نه خیره 4,000 الله که 4,000 10,000 به درله درکړم ته څه ګډې وډې وې خو یو تم راکوزېږه یو به زم درخېږم نه یو به تم راخېږي دا نه که اخلي وروره در باندې خرڅوم سره ګرمي ده عذابول مه کوه نو ولې زه سوري ته ولاړ یم خو زم لوړ ته ولاړ یم اوس یخ د هېڅ ګاډي نه راکې وتلی زه لګی یم پرېږده مړه نه بس داسې وکړه چې اخري درله نه دی 9,015 روپۍ درکو نه یې در باندې خرڅومه ګرمي ده وروره یاره بس ماړه خدای خبر کور کې دې لانجه کړې سر یې درله علم نه خدای دې درله بلکل خرڅوي نه بس نه یې لمزه ماړه وي پخه دې بس تن ورته ولاړې سلام علیکم وعلیکم السلام ورو یو ګډ مې پکار دی قربانۍ لپاره وګوره کنه دغه دغه دی ته صبر ته لږ ګوره چې څنګه دی ها داسې وګوره صبر خو وکړه که نه چېرته یې ولې وګوره غاښونه شته هو غاښونه شته 100 روپۍ قیمت لري دا 10,000 روپۍ مړ له ګزاره وکړه سړیه ګزاره ده وګوره 100,000 افغانۍ به مال ته درکړم وګوره 100,000 افغانۍ څنګه دي خوښه ده نه 100,000 روپۍ نه کېږي یاره ګزاره وکړه دومره نه دی کړه نه کېږي 100,000 افغانۍ نه کېږي 28,000 روپۍ چې بیخي ګزاره وکړي 28,000 مړه یو ریټ به ته ماخري ورکوی زه 15,000 افغانۍ مې شو زه نه 15,000 روپۍ نه کېږي مړه 20,000 روپۍ به درکړم مړ نه اخلم سړی راشه روپۍ راشه 15,000 افغانۍ واه تیار خو خدای ان شاء الله اچولې ښه پړی پکې تیار شته دی وخت دا واخله مړه دا چېرته روان دی یاره ځه الله یې دله پسه ښه که ځه یا لکه بد شوي که نه چې پسم خر یا لکه په ژواکه په خیر ګډ دې واخیستو هو که نه یاره ګډ مې واخیسته دا دې په څو واخیستو دا خبرې په څو مې واخیستو په څو 15,000 افغانۍ
ښه او که نه تاسو ګډ وانخیسته نه مړه لالا مې ګرځي هلته خو خوښېږي نه زه داسې راغلم لږ اوبه وڅښم سخته ګرمي ده تږی شوی یم مړه لالا دې مجیبه سړی دی په دې سره ګرمه کې تاوی او راتاوی دي ووال. دا ګډ در باندې خرڅ کړم نه نه تا نه نه علمه ولې ته دوکهباز یې پرېږده مړه سړی دوکهباز مکهباز نه یم مړه ته دوکهباز یې چې د کومه خبر ما ته کړې وه که نه ها هغه صحیح خبره ده یاره ښه وکنه هغه وخت کې ما لږ دوکه غوندې کړې وه رښتیا د قربانۍ په ګډ باندې مې لږ ډېرې پیسې ګټلې وې نو ولې دې ګټلې وې مړه سړیا ګناه مې کړې وه که نه اوس بیا ګناه نه کومه راځه دا ګډ در باندې خرڅ کړم که نه څه به دې ګرمه کې تاویږه به ولا چې رښتیا خبرې دا خبره دي صحیح ده او که نه صحیح ده په څو به یې راکړې اخري مړه سړی چې رښتیا درته وایم که نه 15,000 افغانۍ مې اخیستې دی بیخي ګټه در باندې نه کوم 1,000 راکړه وله ځه او که زه درته یو خبره وکړم وایه 9,000 به درکړم یاره درته سړی مې که څه پیړه دې راکړه 9,000 9,000 کمې دي دا 1,000 روپۍ خو مونږ کاریام خازه صحیح ده بس بس ګوره دوکه مې نه کې نه خدای دې نه کړي زه دوکه که سړی زه ولې بس خوشحاله به ګرځي خوشحاله لالا ګټه مې درته وکړه یا الله چې هغه عمران څه شو د د خدای بیړه غرقه کې پیسې هم ورسره دي لالا ولالا ها په ګرځېدو در پسې ستړی شوم ته دلته ناست وې داسې یو ښایسته ګډ مې واغېسته اختر دپاره چې مه یې کوه پوښتنه دا څه وې ولا. شاباسې په څو دې واغسته لالا ارزانه مې واخیسته په 15 یې راته ویلې په 10 مې ترې واخیسته ښه هغه وشکې غوندې هلک او د چې برګ واسکټ و هغې نه خو دې وانغسته نه نه هغې نه مې ده نه اخیستی په ژواک نه مې واغېست په ژواک شیخکۍ نه دی دوپه هو ټول عمر یې خلکو ته دوکې ورکړي خو ما نشي دوکه کوې ځکه هغې ویل چې ډېرې دوکې مې وکړي دغه یې په 15 راته ویلې وایي تا ته یې په 10 در کوم هغه ځکه وایي چې دا 15,000 روپۍ تا ته پرېږدم چې الله مې معاف کړي ښه هسې چې رښتیا خبرې که نه هغه ګډې ماله په 15,000 روپۍ راکاو او ما ترې نه وانغسته او د دوپه په 2,000 اغستی او ته دوکه کړې ها بابا په 10,000 در